احمد مسعود له مولا یعقوب غوښتي که وطن دې جوړ نه کړ اشرف غني به بیا مشورې درکوي. په وروستیو سیاسي بحثونو کې د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني، د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد نومونه یو ځل بیا د خلکو ترمنځ د خبرو موضوع ګرځېدلي. په سلامونو مورکلی کوم د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د راپورونو له مخې احمد مسعود د افغانستان پر راتلونکي اقتصاد وضعیت او ملي یووالي ټینګار کړی دی. نوموړي ویلي افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او د دې خاورې د پرمختګ لپاره باید هر څوک خپل مسؤلیت ادا کړي. هغه په خپلو خبرو کې مولا یعقوب ته په اشارې سره ویلي چې د هیواد اوسنی وضعیت قوي، عملي او ملي پریکړو ته اړتیا لري. نوموړي په طنزیه خو جدي انداز زیاته کړې که وطن دې جوړ نه کړ نو اشرف غني به بیا درته اقتصادي نسخې ولیکي. سیاسي شنونکي باور لري چې دا ډول څرګندونې د افغانستان د راتلونکي اقتصادي اصلاحاتو او ملي تفاهم پر اهمیت رڼا اچوي. د دوی په اند افغان ولس اوس له خپلو مشرانو د عملي کار، ملي یووالي او روښانه راتلونکي تمه لري. افغانستان نن داسې رهبرۍ ته اړتیا لري چې د تیر وخت له تجربو زده کړه وکړي او د ملت د هوساینې، ثبات او پرمختګ لپاره اغیزمن ګامونه واخلي. هر هغه مشر چې د خلکو باور ترلاسه کړي د تاریخ په پاڼو کې به په ښه نوم یاد شي. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره د سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.